وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. او شدتا ده هغی مہرنا په خوشحالی سره ور کوي بیا کدوی توسه تا ده هغه مہرنا څه شي د زړه په خوشحالی سره دیر کی نو هغه خوري چې شخوندور حلال او بے ضرر دي. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. او ناپوه کسونه ته د هغې مولینه مه ورسپورئ هغه چې الله تعالی توسې د پوره د ګذران سبب ګرځولی دی یعنی په دنیا کې د ژوند سبب دی او له دغې مولینې نه توسې هغې ته خوراک ورکوئ او جامه ورکوئ او هغې ته ښه خبره کوئ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. او توس یتیمون امتحانوي تر هغې پورې چې دوی د نکاح حد ته ورسیږي نو که توس د هغې نه څه هوښیارتیا معلومه محسوسه کړه بیا نو هغې ته خپل مولینه ور وسپارئ او توس د یتیمونې مولینه په اسراف سره او جلتي سره مه خورئ چې دوی به لوی شي نو وبخلي او څوک چې د یتیم ولي مالداره وي نو هغه د له دې مول څخه ځون ښه بچ ساتي او څوک چې فقیر وي نو هغه د دستور سره سم خوري بیا چې کله هغې ته خپل مولینه ورکوي نو په دې ورکړه باندې د ګواهان ونیسي او الله تعالی کافي دی چې ښه حساب واخیستونکی دی. او توصیه